د بلخ ولایت والي حاجي محمد یوسف وفا د هیواد د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مسلکي معین سره په خپل کاري دفتر کې وکتل چې پر مهال د بلخ ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس هم شتون درلود. د لیدنې په پیل کې د هیواد د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي معین د خپل رسمي سفر په حق له هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. ویل چې زموږ د سفر اصلي موخه دغه ولایت ته د یو شمیر بې ځایه شوو کورنۍ ستونزې له نږدې څارل وو او د یو شمیر مؤسساتو په مرسته او ستاسو په مشورې سره به ورسره همکاري وکړو. ښاغلي راشد زیاته کړه چې په هیواد او په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې د یو شمیر خپلسري مؤسسو مخه ونیول شي چې په یاد ولایت کې له تفاهم نامې پرته فعالیت کوي. د بلخ والي وویل چې د بلخ ولایت ټولو مسؤلینو ته مو هدایت کړی چې د یاد ولایت لرو پرتو سیمو کې ډیره پاملرنه وکړي ځکه په تیر حکومت کې دغه سیمو ته هیڅ ډول بنسټیز کار نه دی شوی. ښاغلي وفا زیاته کړه چې بلخ ولایت کې د بنسټیز کارونه وشي. همدارنګه نوموړي د هیواد د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي معین ته د هر ډول همکارۍ ډاډ وړاندې کړ چې له دې وروسته به په بلخ ولایت کې د خودسره مؤسسو مخه ونیول شي.